زمانو تواضع دې ته ویل کیږي، عاجزي دې ته ویل کیږي چې د آخرت په وجه باندې د دنیا لذتونو خوندونه پرېږدي، د دنیا لذتونو خوندونه پرېږدي، دې ته عاجزي ویل کېدلی شي. یو روایت کې دا راغلی اگر چې په سند باندې بعض علماو کلام کړی دی، چا چې لباس شهرت پرېښودو چې ناغوندم دا لباس ناغوندم، الله رب العالمین په ورځ د قیامت باندې وتا د جنت جوړې واغوندي. نن زمونږ نوجوان نسل د لباس شهرت ډېر شوقیان، په ګیره کې د ډیزاین جوړولو ډېر شوقیان، دې لپاره چې خلک موږ ته وګوري، خلک زموږ صفت وکړي. دا غریب د دې نه خبر نه دی چې دا خو زه خپل ځان تباه کوم په دې شهرت باندې. زمانو حرام شی پرېښودل د الله رب العالمین د یېرې د وجې نه دام تواضع ده. عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله تعالی علیه، آخری خبر عرض کوم. عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله تعالی علیه دا په تاریخ کې راځي، د اختر په ورځ باندې سبا د اختر دی، کور ته راغی، کور کې ماشومان دي، وړه ماشومې هم د نور هلکان هم دي، جنکۍ هم دي، نا ماشومې پکې ژړل. هغه ورته ویل ولې ژاړې؟ ویل پلاره سبا اختر دی، د خلکو ماشومان به نوې نوې جامې اغوندي او موږ به سړې جامې اغوندو. هغه باندې ژوند کې د دې ماشومې ژړا لږ اثر وکړو نو فوراً ووتو، فوراً وتلاړ او خزانچي ته یې ویل زما چې د میاشتې کومې تنخوا ده نو هغه ماله لږ اډوانس کې راکړه، آینده میاشتې تنخوا ماله په اډوانس کې راکړه. هغه ورته ویل امیر المؤمنین بالکل به درکړم خو په یو شرط باندې. هغه ویل څه شرط دی؟ ویل شرط دا دی چې دا لیکل ماله راکړه چې په آینده میاشت کې به ته ژوندی. هغه ورته ویل دا لیکل خو زه نشم درد کولی. بیرته واپس راغی کور ته، بچو ته یې ویل چې ستاسو خوښه ده که جهنم ته ټول ځو چې به زه به ورشم او تنخوا او مخکې راوالمه، او که خوښ یې ستاسو نو صبر به وکړو غونډ به جنت ته لاړ شو. هغې ورته ویل پلاره ویل چې بس موږ دا خوښه ده چې موږ د غونډ جنت ته لاړ شو. اختر مانځه ته ووتل نو زوی د هغه عبدالملک ابن عبدالعزیز، عبدالملک ابن عمر ابن عبدالعزیز دی ناست دی هلته د اختر په مانځه کې. د پلار دی زوی ته وکتل، مخ یې داسې واړه او لږ یې وژړل د عمر ابن عبدالعزیز. زوی ورته وایي پلاره ولې؟ ویسې ستا په دې حال مې وژړل چې د خلکو دې لباس ته ګورې کېدی شي ستا زړه کې درد راغلی چې خلکو نوې جامې اغوستلې دي او د عمر ابن عبدالعزیز امیر المؤمنین زوی زړې جامې اغوستلي، ستا په دې حال ماله لږ جړا راغله. هغه ورته وایي پلاره نن موږ ډېر په فخر سره ناست یو، زه نن ډېر په فخر سره ناست یم، زه خلکو ته دا ثبوت ورکوم چې زما پلار خیانت نه دی کړی په مال غنیمت کې، د مسلمانانو په مال کې خیانت نه دی کړی. یو سخت خوشحاله کور ته چې راغی، په کور کې ماشومانو راځي پلار خواله د اختر مبارکي او سلامي ورسره کوي، نو ماشومانو خپلې خولې پټې کړي دي په څادرو باندې. هغه ورته وایي بچو ولې خولې پټې کړي؟ وایي بابا منګه د پیاز سره روټۍ خوړلې ده، موږ چې تا باندې چېرته بوی درد شي بد بوی، موږ د پیاز سره روټۍ خوړلې هم پیاز سره. سبحان الله د امیر المؤمنین عمر ابن عبدالعزیز په کور کې د اختر په ورځ خوراک نه میلاویږي، هغه خپلو بچو باندې په هم پیاز خوري. دې ته عاجزي ویله کېږي. زما وروڼو موږ د تکبر په سیلاب کې لاړ غرق شو، موږ خو په بدن باندې په کپړه باندې دوړ هم نه پرېږدو، موږ خو انسان ته د انسان په نظر باندې هم نه ګورو، موږ خو پلار او مور ته هم د مور او پلار په نظر باندې نه ګورو، مشر ته د مشر په نظر باندې نه ګورو. مشران چې وګوري ځان لره تکبر نه ډک دي. که واده دعوت څوک چاته ورنه کي دی بسې به خلکو ته ګیلې کوي، ګوره پلاني ته واده کړی او ما ته پکې اډوله چا ونه ډېر سپک نظر یې راته وکړو. سبحان الله امیر المؤمنین په کور کې پیاز خوړلی کېږي او دی د نورو خلکو نه ګیلې کوي چې ما له چا دعوت رانه کړو. نن زموږ تکبر دې انداز ته رسېدلی دی. لہذا زما وروڼو دا ګناه کبیره ده، د دې ځان وساتئ، تکبر پرېږدئ، عاجزي وکړئ. من تواضع لله رفعه الله.
چا عجزي کوله خاص الله لپاره الله رب العالمین به اوچت کی الله رب العالمین به عظمت ولا ورکی تکبر صرف د الله صفت دی هغه لوی والا خاوند دی لوی ذات دی علی ابن ابي طالب خبر زما استر تکبر څه حق دی من خو پیدا شیو ممای مهین د سپکو بونه علی ابن ابي طالب فرمایلی تخپل اصل ته وره د سپکو بونه پیدا چې کله بیا پیدا شوي نو ټول عمر تر مرګه پورې تا په خپل بدن کې ګندګي ګرځولې ده که کور تم داخل شي په خېټه کې د ګندګي پرته وه که مسجد ته راغلی په خېټه کې د ګندګي وه که په بازار کې هم په خېټه کې د ګندګي ستاره تکبر څه حق دی چې دی کې مونږ خو د ګندګۍ نه ډکي وو زما د تکبر سره څه کار دی الله رب العالمین نه سوال دی چې الله رب العالمین ته عاجزي نصیب کړي الله رب العالمین دې زموږ نه راضي شي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين